تاسو سره لوځي چې دا وړوکی صوبم ده دا غریبه صوبم ده د نورو په مطابق باندې زموږ خپل دومره وسایل نشته د هغې باوجود دا زما سره لوځي چې انشاءالله د نورو صوبو کې څه کې یا د فیډرل ګورنمنټ څه کې موږ به د هغې نه هټ کې تاسو سره به داسې چېرته نه وي زموږ خپل یو ماحول دی زموږ خپل یو طریقه کار دی نو انشاءالله دا 25% انکریز چې دی که نه دا ستاسو مبارک شي د حکومت تاسو سره وکړه او نور چې هم د دې حکومت نه څه کېږي انشاءالله تاسو سره موږ د دې نه هټ کیږو لکه د هغه نه بار وځو او دې نه علاوه چې نور هم هغه اډ هاک فیډرل ګورنمنټ اناونس کړو هغه هم انشاءالله موږ تاسو ته اناونس کوو نو تاسو دا ټولې مسلې به موږ حل کوو تاسو ته دا ښه پته ده چې تېر شوي 15 کاله د صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف و دا دویم ټینیور د تحریک انصاف حکومت ته په حکومت کې هم زه د کیبنټ حصه وم نو هغې چې څومره اپګریډیشنز مونږ کړي څومره چې مونږ خلکو ته نوکرۍ ورکړي دي او دې 2.5 کالو کې چې مونږ څومره خلک برتي کړی دی یا مونږ څومره د خلکو سیکریټریټ ملازمین دي چې چا هم څه مسله راغله هغه ورته مونږ حل کړې ده نو انشاءالله یو ځای به ځو چې سم مسله راځي هغه به مونږ په خبرو باندې حل کوو ایجوکیشن یا بار ته وته په روډز باندې دا د مسلې حل نه وي نو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو د حکومت سره کم ټیم ما تاسو سره دا کړی هغې سره تاسو ښه په مخه ماحول کې خبرې وکړې نو زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ مدد وکړو او ستاسو دا 25% دغه انکریز مبارک شي